سلامونه نیکه له دوستانو راځي د ګرین کارت موضوع د ګرین کارت موضوع په اړه درته ووایم چې زما ملګري سره دا کار شوی دی. حتما تاسو ته به هم دغسې ایمیلونه راغلي که چېرته تاسو ګرین کارت ته اپلای کړی وي یا ستاسو ګرین کارت ورک شوی بیا مو اپلای ورته کړی دی یا ایکسپایر شو بیا مو اپلای ورته کړی دی او که چېرته همداسې پینډینګ کیسونه تاسو لرئ او ګرین کارت ته مو اپلای کړی دی دغه ویډیو تر اخره پورې وګوره دا تاسو دپاره دی. دا سکرین شاټونه ما د ښي خواته او چپ خواته درته لګولی دی. دا سکرین شاټونه زما ملګری په 2023 کال کې هغې خپله ګرین کارت ترلاسه کړه او بیا په 2025 نه فکر 2024 آخري میاشتې وې چې هغې ګرین کارت ورک کړ، یعنې غله راغله او دې نه بټوه یې واخیسته. بیا دې I-94 فورم ډک کړو همدغه ته USCIS ته ولېږه، بیا یو 5 میاشتې 6 میاشتې وروسته ګرین کارت ورته یې ولېږه. اوس پرون بیا یو ایمیل ورته راغلی دی چې دغه ایمیل دی تاسو کتلی شئ ورته راغلی دی چې وی هاو ټیکن ان اکشن. چې کله ما ورته ویل چې ته داخل شه دغه ته خپل دغه ته دی USCIS آنلاین اکاونټ ته دی داخل شه. چې کله داخل شو هلته لیکلی دی چې یور کیس سټیل از پینډینګ، یعنې ستا کیس چې دی تر اوسه پورې ادامه لري، یعنې په پینډینګ حالت کې دی، اډمنسټریټیو پروسس کې دی، یعنې پروسس لاندې دی تر اوسه، یعنې موږ کوم تصمیم نه دی نیولی. در حال چې دی خپل ګرین کارت ترلاسه کړی دی او ورسره دی، یعنې هماغه نوی ګرین کارت چې اپلای ورته کړی هماغه نوی ګرین کارت ورته لیږلی دی او کور کې ورسره دی، خو هلته آنلاین سیستم کې ورته دغه کې پینډینګ حالت کې ورته وایي چې انډر پروسس دی، یعنې تر اوسه پروسس دی او کمپلیټ شوی نه دی. بیا دغې په اړه ما ګوګل کې هم سرچ وکړو، بیا لاړم وکیل ته حضرتي وکیل سره کېناستم، ورته مې ویل چې دغسې حالت پېښ شوی دی، دا څه معنا لري. بیا هغې ما ته ډاډ راکوي چې دا فکر کوم چې دا کومه داسې خاص کوم دغه معنا نه لري، مشکل نه لري، خو بیا هم وایي کولی شي چې بیا USCIS ته که چېرته تاسو غواړئ ځان آګاهي پیدا کړي، USCIS سره کولی شي چې آنلاین توګه په ټلیفون له لارې ورسره څوکې خبرې وکړي چې زما کیس تکمیل شوی دی او دلته آنلاین کې داسې ښیي. اکثره وخت همدغسې سیستم کې یو شانتې وي، هغه سیستم ګډوډ کېږي دیونه، یا مثال سیستم کې کوم مشکلات راځي هلته یو شی ښیي ولې هغه ستا به عملي کار شو می او تا ته هسې یو سوچ او تشویش پرېوځي چې ولې دا کار دغسې شوی دی. نو که چېرته دغسې حالت تاسو سره شوی وي نو دا کوم د تشویش وړ خبره نه ده. تاسو ګرین کارت ما اخیستی دی او بیا اوس فعلا آنلاین اکاونټ کې USCIS آنلاین اکاونټ کې پینډینګ ښیي او انډر پروسس ښیي، نو دا کومه غټه مسله نه ده. وکیل د خولې خبرې دي ده او دا کومه غټه خبره نه ده. تاسو کولی شئ چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړئ، کومه مخاص مشکل نه دی او چې ضرورت هم نشته دی چې وکیل سره وګورئ. که چېرته بیا هم غواړئ خپل وکیلان لرئ کولی شئ ورسره یو آزاده مشوره ورنه واخلئ او بیا کولی شي چې ګوګل کې هم سرچ کړئ، همداسې نور AI چې وتې دي هغې نه هم سرچینګ وکړو، پلټنه مې ورته وکړه، نو هغې ټول ما ته ډاډ راکړه چې دا کومه غټ خبره نه ده، دا مشکل خبره نه ده او تاسو ته کوم ضرورت نشته دی چې کوم اقدام وکړئ. نو که چېرته دغسې حالات تاسو سره شوی خپل ایمیلونه چک کړئ، که چېرته دغسې ایمیل راغلی بیا کولی شي چې خپله USCIS اکاونټ که لرئ USCIS اکاونټ ته داخل شي، هلته به تاسو ته هر څه پته ولګېږي چې آیا څنګه دی پروسس ستاسو. بیا هم په خدای مې سپارم ژوندي اوسئ. دا یو عملي کار و چې زما ملګري سره شو، ما دغه مثال غوښته چې تاسو سره شریکوم، کېدای شي ډېری افغانانو سره دغه کار شوی اوسي، نو کولی شئ چې دا ویډیو نور افغانانو سره شریک کړئ، په ګروپونو کې هم شریک کړئ تر څو دغه موضوع ټولو ته ورسېږي. بس په خدای مې سپارم ژوندي اوسئ. الله مو مل شه. سلام علیکم.